ازادي سټودیو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د تلې 13 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اکتوبر له 22 نیټې سره برابر ده. خبرونه زه ملالۍ بشیر وړاندې کوم. د کندهار د امنيې مخکیني قومندان جنرال رازق د ووژل کېدو د قضیې په تړاو نوي معلومات. د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی وایي د جنرال عبدالرازق وژونکي تر حملې 15 دقیقې وروسته د ډیورنډ کرښې هاخوا له یو چا سره تماس نیولی و. د پنجشنبې د ورځې د پیښې نوي جزئیات چې پکې د کندهار ولایت امنیې قومندان او د ملي امنیت رئیس ووژل شول. د افغانستان د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی نن په کندهار کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه جزئیات ورکړل. دا هم ډیره واضح شوې ده چې 15 دقیقې مخکې له دې نه چې دا وسی د سرحد نه لږه خو نه دوی ته ټلیفون شوی دی الکته د 15 تقریبا 2.5 دقیقې خبرې کړې دي هدایت یې اخیستی ده او په دې ترتیب سره په دې کې واضح خبره ده چې د افغانستان دښمنانو دا توطیه له سرحد نه اخواته دا هغه کړې ده په حساب پلان کړی ده او په دې د افغانستان د ملي امنیت رئیس همداراز تایید کړ چې د پنجشنبې د ورځې د حملې په تړاو ځینې مشکوک کسان نیول شوي دي. د کندهار په ولایت کې د پنجشنبې په ورځ د یوې لوړپوړې غونډې پر مهال د دې ولایت د والي یو ساتونکي د امنیې قومندان جنرال عبدالرازق او د ولایت د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمؤمن حسین خیل په ډزو ووژل. د امریکا دفاع وزارت هم تایید کړ چې په کندهار کې د پنجشنبې په ورځ په خونړۍ پیښه کې د جفري سمایلی په نوم یو امریکایي جنرال هم ټپي شوی. په دغه پیښه کې یو بل امریکایي نظامی هم ټپي شوی. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ مأموریت قومندان جنرال جان سکاټ میلر هم حضور درلوده. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. زموږ د بشر حقوقو ځینې غړي چې په کندهار کې دي روسیې خبرداری ورکړې چې که امریکا د منځني واټن ویشتونکي اټومي توغندیو تولید پیل کړي چې په پاته نسي. د روسیې دا خبرداری په داسې حال کې دی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په مسکو کې دی او نن له روسي چارواکو سره ویني. د روسیې ترڅنګ یو شمېر نورو هیوادونو هم د منځني واټن ویشتونکو اټومي توغندیو د منې له موافقه لیک څخه د امریکا پر وتلو انتقاد کړی دی. روسیې، چین او فرانسې له INF موافقې څخه د امریکا پر وتلو اندېښنه څرګنده کړې ده. کرملن نن وویل که امریکا د منځني واټن ویشتونکو اټومي توغندیو تولید پیل کړي روسیه به پرته له ځوابه پاتې نشي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ 2 ورځې مخکې وویل چې غواړي له دې موافقې ووځي. د ټرمپ وینا روسیې څو ځلې له دې موافقې سرغړونه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن وویل امریکا باید توضیح ورکړي چې ولې د منځني واټن ویشتونکو اټومي توغندیو د منع کولو له موافقې خارجيږي. دا موافقه په 1980 کال کې رامنځته شوه چې د 500 کیلومتره څخه تر 15000 او 500 کیلومتره پورې د منځني واټن ویشتونکو اټومي توغندیو د تولید او آزموینې مخه نیسي. ټاکل شوې ده د امریکا د ملي امنیت سلاکار نن مسکو ته د خپل سفر پر مهال له روسي چارواکو سره د لیدو په ترڅ کې له INF څخه د امریکا د وتلو په اړه خبرې وکړي. په استانبول کې د سعودي عربستان په کونسلګرۍ کې د سعودي خبريال جمال خاشقچي د وژل کېدو په اړه د ترکی کارکونکو پلټنې دوام لري. ترکی رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد چارواکي غواړي د دې کونسلګرۍ د ټولو 45 کارکونکو څرګندونې واوري. تر اوسه په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګرۍ 25 کارکونکو د سعودي خبريال جمال خاشقچي په اړه خپل د سترګو لیدلې حال ترکی چارواکو ته ویلی دی. CNN ټلویزیون او NTV راپور ورکړی چې ټاکل شوی د دې قونسلګرۍ شل نور کارکونکو د خاشقچي په اړه ترکی چارواکو ته جزئیات ورکړي. جمال خاشقچي د اکتوبر پر 2 نیټه همدې ودانۍ ته ننوتلی و او وروسته په رسنیو کې د وژل کېدو خبر خپور سو. د کوزده ترکی و او غوښتل په استانبول کې د سعودي عربستان له قونسلګرۍ د خپل لومړی میرمنې سره د طلاق اسناد واخلي. ریاض په لومړیو کې ویلي و چې خاشقچي له قونسلګرۍ ژوندی وتلی خو د شنبې پر ورځ د سعودي چارواکو تایید کړ چې جمال خاشقچي په قونسلګرۍ کې دننه د تر فزیکي نښتې وروسته مړ سو. ترکی چارواکو اعلان کړی چې د جمال خاشقچي کوزدې ته د خوندیتوب لپاره د یکشنبې ورځې راهیسې 24 ساعته پولیس درولې دي.
په تايوان کې د ریل اووښتو د خونړۍ پېښې تحقیقات دوام لري. په دې پېښه کې اتلس کسان ووژل شول او 180 نور ټپيان شول. دوی په اووښتي اورګاډي کې د بندو کسانو د ژغورنې هڅه کوي. د پلاټونو ځانګړی ټیم د پیښې ځای ته لیږل شوی دی چې شواهد راټول کړي. دوی به معلومه کړي چې آیا د اورګاډي سرعت د پیښې لامل شو. پر څنګلوري پټلۍ د اورګاډي خدمات د ځایي وخت د سهار پر 5 بجو بیا پیل شول. د اورګاډي د ادارې چارواکو ویلي چې بشپړ خدمات به په 3 ورځو کې بیا پیل شي. په مکسیکو کې د مړیو د ورځې د فستیوال په درشل کې خلک سرکونو ته راووتل. دوی ځانونه د مشهوره لا کاترینا یا ښکلي اسکلیټ غوندې جوړ کړي او لارو کوڅو ته راووتل. کاترینا د مکسیکوي کارتون جوړونکي خوزه پوسادا تخلیق و. پوسادا په 1825 میلادي کال کې زیږېدلی او په 1913 میلادي کال کې مړ شوی دی. او د لاتین امریکا ډیری هنرمندانو او کارتوني جوړونکو د لکاره الهام اخیستی. د مړي ورځې ته شاوخوا 2 اونۍ پاته دي. په دې ورځ د کورنۍ غړي خپل مړه سوي خپلوان یادوي او د ژوند دوام لمانځي. مکسیکویان په دغه ورځ مړو ته د عکسونو، خوړو، مشالونو او داسې نورو شیانو ډالۍ ږدي. دا ورځ د لاتین امریکا په نورو هیوادونو کې د ټولو ارواو ورځ بلل کیږي. د نومبر په 2 نیټه د ټولو ارواو ورځ هسپانوي ریښې لري او په جنوبي امریکا په ځانګړې توګه مکسیکو، ګواتیمالا، پیرو، بولیویا او اکوادور کې د مړو، نیکونو او اناګانو عبادت کیږي. لملتیا مو مننه. دا خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ازادي radio.org هم لیدلای شئ. تر بیا مو پر خدای سپارم.